اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې ما تاسو ته ایم اس ورډ در شروع کړی و. د ایم اس ورډ انټروډکشن مې تاسو ته وکړی، د ایم اس ورډ انټرفیس مې تاسو ته در وښوی. نو دا لیسن نمبر 2 د په دې لیسن کې به موږ په ایم اس ورډ کې پریکټیکل کار شروع کړو. نو اوس راځو ایم اس ورډ خلاصو. د ایم اس ورډ خلاصولو لپاره به تاسو په کیبورډ کې وینډوز پلس آر بټن کلیک کړئ. تاسو ته به رن کمانډ خلاصي او په رن کمانډ کې به تاسو وین ورډ ولیکئ. کله چې تاسو وین ورډ کې ولیکئ اوکې به کوي یا به انټر کوي نو تاسو ته به ایم اس ورډ خلاصي. نو کله چې اول ایم اس ورډ خلاصي نو د دې انټرفیس دا رقم راځي. نو په تیر ویډیو کې ما تاسو ته دا شان درښولی و. مال کله چې اول تاسو ایم اس ورډ خلاص کړئ نو د دې انټرفیس دا رقم راځي. دا نور ټول شان په دې کې ګوره جوړ شوي ډاکومنټس دي، جوړ شوي لیټران دي، جوړ شوي ریپورټونه دي، جوړ شوي کور پیجونه دي او جوړ شوي سرټیفیکیټونه دي. دا ګورل د تاسو راخستی سي او په دې کې تاسو ایډیټینګ کولی سئ. نو دې لپاره به اوس تاسو اول په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ. اول به تاسو خالي ډاکومنټ راواخلئ ځکه هغه شان بیا بعد کې موږ په خپله کې جوړوو. نو اول به اوس تاسو په پیج کې څو خط ولیکئ. دې لپاره ما تاسو ته په تیر ویډیو کې یو فارمه درښولې وه. هغه فارمه به تاسو کې ولیکئ ایکول ټو آر ای ان ډي. زه 10 پیراګرافه غواړم، ما 10 کې ولیکئ، انټر مې کوئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې موږ ته 10 پیراګرافه خط راکئ. ګوره د دې فارمولې فایده دا ده اوس دونه خط موږ په خپله لیکئ، ډېر وخت یې راضایع کوئ. نو سمپله موږ دغه فارموله استعمال کړله نو دا خط یې موږ ته راکوي. اوس په ډېرې اسانۍ سره موږ دغه ټول اپشنان په دغه خط باندې استعمالولی سو. نو راځو ګوره اول اوس په هوم ټیپ کې په کلیپ بورډ ګروپ کې اول له کټ اپشن څخه شروع کړو. ګوره کټ اپشن زه تاسو ته درښیم. دې لپاره زه راځم یوارې د خط لیږ کلر کوم بولډو مې. اوس ګوره دا خط ما سلیکټ کوي. اوس کوم چیرې کټ کوي دغه خط په له دغه ختم سي. کوم هر شی سلیکټ کړی و کوم کټ والی هغه شی به له هغه ختم سي. هر ځای کې مو غوښتئ هلته به کلیک وکړئ، په پیسټ بټن به کلیک وکړئ، هغه به هلته راسي. بیا په دې کې دویم اپشن د کاپي. اوس ګوره دا خط بیا ما سلیکټ کوي، کاپي مې کوي. ما څنګه کاپي والی دلته هم ستا ګوره زه دلته هم غواړم، په پیسټ بټن ما کلیک وکړئ، هلته هم رالی. یعنې د کټ او د کاپي په مابینځ کې فرق دا سو کوم یو شی سلیکټ کړی و کټ مو کوي له هغه اوریجنل پوزیشن څخه به ختم سي، له اوریجنل به ختم سي. هر ځای کې مو غوښتئ هلته پیسټ کړئ، هلته به راسي. او کوم چیرې کاپي کوي ډوپلیکیټ اخیستل کېږي، په اوریجنل ځای به هم پروت وي او بل ځای به هم راسي. بیا په دې کې څلورم اپشن د فارمیټ پینټر. دا په دغه رنګو شان باندې استعمالیږي. نو یو ځل دا اپشن درته وایم بیا دې اپشن ته راځو اوس بولډ ته. د بولډ په ذریعه سره تاسو خط پونډولی سئ. اوس مثال ګوره دا خط ما سلیکټ کوي، دا زه لږ غټوم هم. ګوره اوس په بولډ بټن ما کلیک وکړئ، ګوره خط یې پنډ کوي. کوم بیرته نری کوئ په بولډ بټن کلیک وکړئ، بیرته به نری سي. ایټالیک یې بیا کږئ، بیرته کلیک وکړئ، ختمه یې انډرلاین بیا لاندې لیک ورکوئ. کوم چیرې د لیک سټایل وربدلوئ په دې نشان به کلیک وکړئ. ګوره دا د لیک مختلف سټایلونه دي. په هر سټایل کې چې مې لیک ورکوله په هغه سټایل کې ورکولی سئ. او کوم چیرې لیک ته کلر ورچینجوئ نو بیا په دې نشان کلیک وکړئ. ګوره لاندې اخري اپشن راځي انډرلاین کلر. هر کوم کلر چې مو لاندې لیک ته ورکوئ هغه رقم کلر تاسو ورکولی سئ. او کوم چیرې انډرلاین ختموئ بیرته په دې یو باندې کلیک وکړئ، انډرلاین به بیرته ختم سي. بیا راځو ګوره په دې کې به بل اپشن د سټرایک تھرو. سټرایک تھرو په ذریعه سره دا خط تاسو کاټه کولی سئ. دا په زیاترو شیانو کې هم دا استعمالوي. ګوره اوس مثال دلته د یو شي پرایس نو اولډ پرایس یې ډېر ګران دی، مثال 100 روپۍ. نوی پرایس د هغه شي راغلی ارزانه سوی. دا زوړ پرایس یې دی سلیکټ کړی او دا سټرایک تھرو کړی وي، هغه یې کاټه کړی وي. نو بیا په دې کې راځو ګوره بل اپشن د سوپر سکرپټ او سب سکرپټ. دا بیا د میت لپاره استعمالېږي. که چېرې تاسو د میت کتاب جوړوئ یا د میت کوشن پیپر جوړوئ نو دغه اپشن هلته کار کوي. اوس مثال زه غواړم دا ایکس کی پاور 2 راولم. سمپل به دا ټول تاسو سلیکټ کړئ، سوپر سکرپټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره اوس سوپر سکرپټ سو. کوم چیرې سب سکرپټ کوئ په دا بل اپشن کلیک وکړئ. ګوره دا بیا سب سکرپټ کوي. یعنې دا دواړه اپشن د میت لپاره استعمالېږي. بیا راځو ګوره دا نور اپشنانو ته اوس بیرته دا خط ما سلیکټ کړئ. دلته بیا تاسو فونټ وربدلولی سئ، هر کوم سټایل چې مو ورکوئ هغه سټایل تاسو دلته په لګولی سئ. دلته بیا تاسو سایز ورغټوئ، کوچنی کولی سئ، په خپل هم دلته هغه سایز کې لیکلی سئ. په دغه ټی کې هم تاسو سایز ورغټولی سئ او دلته بیرته تاسو کوچنی کولی سئ. او بیا په دې کې راځو ګوره دا بل اپشن دی چینج کیس. د چینج کیس په ذریعه سره تاسو د دې کیس وربدلولی سئ. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره په دې کې اول اپشن د سنټنس کیس. دا جملې په شکل کې، یعنې د جملې اول کرکټر اول حرف په غټې بیسي، نور به ټوله په کوچنۍ بیسي. ګوره جمله دلته ختمه سوه، بیا اول کرکټر اول حرف په غټې بیسي، نور بیرته بیا په کوچنۍ بیسي سو. نو بیا په دې کې دویم اپشن د لوور کیس. دا بیا ټوله په کوچنۍ بیسي کوي. اوپر کیس بیا ټوله په غټې بیسي کوي. کیپټلایز ایچ ورډ. د هر ورډ به اول کرکټر په غټې بیسي. ګوره د وین اول ډبل په غټې بیسي سو. د یو دا بیا اول کرکټر په غټې بیسي سو. دغه رقم ګوره بیا په دې کې بل اپشن د ټوګل کیس. ټوګل کیس بیا الټ کار کوي، یعنې اول کرکټر به په کوچنۍ بیسي، نور په غټې وي. اول په کوچنۍ بیسي، نور به په غټې بیسي. نو زه بیرته راځم دا سنټنس کیس کوم. بیا راځو ګوره په دې کې هایلایټ کلر، ټیکسټ هایلایټ کلر. بیا تاسو خط ته لاندې رنګ ورکوی سئ. هر کوم کلر چې مو ورکوئ په هغه کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا راځو په دې کې بل اپشن دی ټیکسټ کلر. بیا تاسو خط ته رنګ ورکوی سئ.
هر کوم کلر چې ورکوئ په هغه کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ګوره تاسو کتلی سئ چې هایلایټ کلر هم ورکوئ او ټکس کلر مو هم ورکوئ. نو راځو ګوره په دې کې بیا بل اپشن د کلیر آل فارمیټینګ. یوه خبره ګوره تاسو یاد ساتئ چې فارمیټینګ څه ته وایي. په دې ګوره مثال دا کوم سټایلونه دلته تاسو په خط باندې استعمال کوئ بولډ ایټالیک سایز کلر دا ټول په فارمیټینګ کې راځي. نو کلیر آل فارمیټینګ هغه کوم سټایلونه تاسو په لګولي وي هغه ټوله ختموي. ما سیوله دغه یوسه ګوره ټولې ختم کو خالي دغه یو هایلایټ کلر نس ختمولی. دا یو خبره تاسو یاد ساتئ کلیر آل فارمیټینګ په خط تاسو هر شی استعمال کړی وي که په خط که په تصویر که هر شی تاسو په هر شي باندې استعمال کړی وي کلیر آل فارمیټینګ کوم والی هغه ټول شان ختموي خپل حالت ته راوړي دغه یو هایلایټ کلر نس ختمولی. دا بیا تاسو دلته په دې باندې کلیک کوئ په خپله به نو کلر وي نو هغه سټایل بیا تاسو په خپله ختموئ نو دغه یو نس ختمولی نو ټول ختمولی سي. اوس راځو ګوره فارمیټ پینټر ته زه تاسو ته اوس فارمیټ پینټر درښیم. دې لپاره زه بیرته راځم نوی فارمه لیکمه زه راځم دلته ایسو ټکس کې لیکمه دلته زه رالم ومې لیکئ سیکشن نمبر 1 دلته مو لیکئ سیکشن نمبر 2 او دلته زه لیکمه سیکشن نمبر 3. اوس مثال ګوره رالم دا سیکشن نمبر 1 ما سلیکټ کړئ بولډ مې کړئ غټ مې کړئ کلر مې ورکړئ او فونټ مې ور بدل کړئ. مثال دلته زه بل فونټ ورکوم کوپر بلیک فونټ مې ورکړئ. نو زه غواړم دا سیکشن نمبر 2 هم دا رقم کم سیکشن نمبر 3 هم دا رقم کم. ګوره اوس که زه چیرې بیا دا سلیکټ کومه بولډوم یې رنګ ورکوم فونټ وربدلوم سایز ورکوم وخت راځي کوي. زه ورته بیا زه غواړم دا سټایل راکاپي کړم د دې سیکشن نمبر 1 څخه دا سټایل راکاپي کړم په دې لګوم سمپل په دې سیکشن 1 کلیک وکړئ فارمیټ پینټر څخه کله تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ چې موږ ته بروش په لاس راکړئ. اوس مو هر خط اړوئ سمپل هغه خط سلیکټ کړئ ګوره هغه خط به په هغه سټایل کې راسي. دغه رقم ګوره سیکشن نمبر 3 زه دغه کوم سمپل بیا تاسو په دې یا په دې سټایل کې کلیک وکړئ فارمیټ پینټر به کلیک کړئ دلته کلیک به وکړئ هغه به په هغه سټایل کې راسي. نو او بل ګوره که چیرې دلته تاسو ډبل کلیک به وکړئ بیا سم څونه پیسټوئ څونه مو هغه سټایلونه په بل ځای کې استعمالوئ ګوره هلته یې بیا تاسو استعمالولی سئ. په ډبل کلیک بیا تاسو هر څونه کولی سئ. فارمیټ پینټر ما برته کلیک کړئ ګوره هغه سټایل مې ختم کړئ کنټرول یې باندې ټول خط ما سلیکټ کړئ کلیر آل فارمیټینګ مې والی ګوره ټول سټایلونه مالونه ما ځینې ختم کړو. راځو اوس ګوره په دې کې د آخري اپشن ته دا له موږ سره ټوټل د خط جوړ سوي سټایلونه دي. زه راځم دلته یو شی لیکم دلته مثال زه لیکم رحیم خپل نوم ما کې ولیکئ او د دې سایز زه ورغټوم د دې سایز ما ورغټ کړئ. نو اوس راځو په دې باندې ګوره زه دا اپشن استعمالوم. نو ګوره دا له موږ سره ټوټل جوړ سوي سټایلونه دي. هر کوم سټایل چې مې ورکوئ په هغه سټایل به کلیک وکړئ هغه سټایل به په استعمال سي. نو په دې کې راځو اوس آوټلاین آوټلاین بیا بارډر ته وایي. ګوره د خط کوم آوټلاین چې ده د بارډر چې ده ګوره دا په سپینه لیک کې ده که چیرې اوس تاسو غواړئ چې د دې کلر ور بدل کړئ آوټلاین باندې به تاسو کلیک وکړئ هر کوم کلر چې مې ورکوئ په هغه کلر کلیک وکړئ ګوره په سور کلر ما سلیکټ کړئ په سره کلر کې هغه رالی. بیا په دې کې آوټلاین ته راځو ګوره نو آوټلاین یې بیرته ختموي هغه کوم آوټلاین تاسو ورکړی بارډر تاسو ورکړی هغه ختموي. مور آوټلاین کلر کې بیا تاسو په خپله رنګ ورته جوړولی سئ هر کوم رنګ چې مو ورته جوړوئ په کسټم کې هم دلته تاسو ورته جوړولی سئ. مثال زه ګرین کلر غواړم کلر څونه تیز غواړئ څونه یې خام غواړئ هلته تاسو ورښولی سئ. په خپل هم د نمبر په حساب سره هم تاسو کلر کې جوړولی سئ سیریټ کلر دي دونه ګرین دي دونه بلو دي دونه یعنې په خپله تاسو کلر ورته جوړولی سئ په کسټم مور آوټلاین کلرز کې. بیا راځو ګوره په دې کې ویټ پر ذریعه سره تاسو دلته کوم آوټلاین تاسو ورکړی بارډر تاسو ورکړی هغه تاسو غټولی سئ. بیا راځو ګوره دلته آوټلاین ته په دې کې د ډیشز په ذریعه سره تاسو دلته سټایل ورکولی سئ کوم آوټلاین تاسو ورکړی د هغه ته دلته تاسو سټایل ورکولی سئ. نو ګوره تاسو کتلی سئ چې هغه په هغه سټایل کې رالی زه سور کلر کوم یا به سم معلوم سي ګوره تاسو کتلی سئ. راځو اوس ګوره په دې کې بیا بل اپشن د شیډو په ذریعه سره تاسو کوم خط تاسو سلیکټ کړی دی هغه ته تاسو شیډو ورکولی سئ سایه ورکولی سئ. نو دا مختلف سټایلونه دي په هر سټایل کې چې مې سایه ورکوله په هغه سټایل کې ورکولی سئ. ریفلیکشن یې بیا ریفلیکټ کوي یعنې لاندې لخوا به هم هغه خط وي بالا لخوا به هم هغه خط وي عادي شي غوندې افیکټس ورکوي. نو که مو غوښتی خلک کلیک په وکړئ په استعمال به سي. بیا راځو ګوره ګلو په ذریعه سره تاسو یو خو آوټلاین و ګلو بیا تر آوټلاین هم اخوا ته نور بارډر وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ هر کوم آوټلاین چې مې کلیک په وکړئ هغه به په استعمال سي. بیا راځو ګوره په دې کې نمبر سټایل بیا صرف او صرف په نمبر استعمالیږي دا په خط نه استعمالیږي. ګوره اوس که تاسو پارې وکلیک وکړئ کار نه کوي. نو دا صرف او صرف په نمبر استعمالیږي. زه راځم ته ګوره ما 1 2 3 ولیکئ ګوره دا بس سمپله ده. زه راځم د دې 1 2 3 سټایل وربدلوم د نمبر سټایل وربدلوم سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ په نمبر سټایل به کلیک وکړئ. په دې ګوره فلحال ډیفالټ سټایل په ولاړ ده دا 15 سټایلونه دي په دې کې دا پروپورشنل اولډ سټایل ما کلیک کړئ ګوره تاسو کتلی سئ چې 1 2 3 1 2 کوچنی سو او 3 غټ سو نو دا صرف یعنې په نمبر استعمالیږي. هر سټایل چې مو خوښ په هغه سټایل به خالي تاسو کلیک وکړئ.
نو راځو ګور بیا بل اپشن دی لیګیچرز ته دا بیا لفظونه سره میکسوي ګډوي زه راځم ته یو وار فارمه استعمالومه ګور دا لفظونه نه دي سره ګډ زه غواړم دا ګډ کړم سمپل په دې باندې کلیک وکړئ په لیګیچرز باندې به تاسو کلیک وکړئ دا لیګیچرز به تاسو کلیک کړئ دا دونه نه استعمالیږي بیا هم که چیرې تاسو غواړئ استعمال کړئ استعمالوئ ګوره خو زه دا چیرې زوم ان کم رانږدې کړم ګوره په کلیک کې سی کې سره ګډه کړله په بیسټ کې بیا اس ټي ګډه کړله دغه رقم ګوره په چینج کې بیا سی ایچ ګډ کړه په سټایل کې بیا اس ټي ګډه کړل دغه ته لیګیچرز وایي لیګیچرز بیا دا کار کوي یعنې دا لفظونه سره میکسي ګډوي کوم چې نه ګډول سمپل به لیګیچرز ته راسي او په نن باندې به تاسو کلیک وکړئ دا یو کوي دا تر هغه لږ زیات لیګیچرز وایي دا ټوله کوي په نن باندې کلیک وکړئ بیرته هغه کوم وردونه چې میکس شوي هغه بیرته ختموي بیا به دې کې راځو سټایل سیټ ته دا بیا خالي تاسو سټایل درښیي کوم سټایل په ولاړ د نور استعمالیږي نه اوس مثال دا ما بولډ کوي کلر مې ورکړي لږ مغټ کړي که زه دلته راسم ګوره وایي دا سټایل په ولاړ دی خالي هغه سټایل تاسو ته درښیي نو دا له موږ سره کلیپ بورډ ګروپ او پونډ ګروپ نو په دې باندې باید تاسو پریکټیس وکړئ دا ویډیو تاسو 2-3 وارې وګورئ پریکټیس به وکړئ نو انشاءالله سر به مو په خلاصې او ایم اس ورډ چې دا ډېر ضروري پروګرام ده که چیرې تاسو په دې باندې په صحیح معنا سر خلاص کړئ په صحیح معنا زده کړئ مخته به تاسو ته ایم اس ایکسل ډېر اسانه وي پاور پوینټ به تاسو ته ډېر اسانه وي ایم اس ایکسس به ډېر درته اسانه یعنې مخته به تاسو ته ډېر زیات پروګرامونه اسانه وي نو په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ نو انشاءالله په بل ویډیو کې به زه تاسو ته دا نور اپشنان درښیم نو تر بلې ویډیو ما ته راکړئ اجازت په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان